بسم الله الرحمن الرحیم. نادیه مدثري ما د اووم ټولګي د کیمیا مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې. ډېر ورځ موږ او تاسو تېر درس کې موږ او تاسو د اووم صنف دویم څپرکي یا دویم فصل را شروع کړي چې په دویم څپرکي یا دویم فصل کې موږ او تاسو د مادې ډولونه وپېژندله. دا مو ویله چې ماده چې ده هغه حالتونه لري او همدارنګه ډولونه لري چې ډولونه یې داسې دي چې یا به خالص مواد وي یا به نه خالص مواد وي، او خالص مواد په خپله په دوه رقمه سره پیدا کېږي چې یو عنصرونه دي او بل مرکبونه دي، او عنصرونه د پیریاډیک ټیبل یا د منډلیک جدول پر اساس موږ ویلي دي چې خپله په دوه رقمه دي، فلزات او غیر فلزات. همدارنګه نه خالصه ماده، متجانس مخلوطونه او غیر متجانس مخلوطونه، دا ټوله موږ او تاسو په تېرو درسونو کې مطالعه کړه. نن راځو د تېر لوست په ادامه سره وایو چې د تودوخې اغیزه د حل کېدلو پر چټکتیا باندې. د حل کېدل موږ او تاسو وپېژندل چې حل کېدل څه ته ویل کېږي. حل کېدل موږ تاسو وویله چې کله چې یو ټاکلې اندازه حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې یا منحله ماده په محلل کې حل سي، نو دغه عملیه ته حل کېدل ویل کېږي. اوس نو دغه د حل کېدلو پر چټکتیا یا هم د دې پر هغه تیزی یا سپیډ باندې کوم مواد داسې تاثیر لري؟ موږ وایو چې د هغو فکټورونو څخه چې د حل کېدلو پر چټکتیا باندې تاثیر لري یو مهم فکټور چې دی هغه خپله تودوخه ده. معنا دا چې که چیرې دا مثال داسې ویلی سو، که چیرې مثلا د مثال په توګه سره موږ او تاسو تودې چای راواخلو. څه راواخلو؟ مثلا تودې چای راواخلو. په دې تودو چایو کې مثلا فرض کړئ چې یو ګیلاس دی. په دې ګیلاس کې د مثال په توګه سره چې اچوو، چای اچوو، او دا چای به سره کم وي، مثلا تودې چای وي. دا چای به څنګه وي؟ تودې وي. او د هغه څخه وروسته مثلا په یو بل بیکر کې راځم چې راچوم نورې چای راخلم او دا چای به سره کم وي، دا به مثلا سړې چای. معنا دا چې دا به تودې نه وي. په یو بیکر کې مو هم چای راواخیستې، په بل بیکر کې مو په دغه بیکر کې چې کوم چای دی دې ته مثلا وایو چې دا تودې دي، دا سره کم دي تودې دي. او په دې بیکر کې چې دا سړې یا هم یخ. اوس زه دې ته هم بوره وراچوم، دې ته هم بوره وراچوم. مثلا یو اندازه شوګر یا بوره چې ده هغه راخلو، مثلا یو اندازه بوره راخلو، دې ته وراچوم. د هغه ټاکلې اندازه بوره چې ده دا بیا راخلم، پس چا ته وراچوم؟ دغه بوره چې ده په دې تودو چایو کې به نسبت یخو چای ته ژر حل سي. دغه بوره چې ده په تودو چایو کې به نسبت یخو چای ته څه رقم سي؟ ژر به پکښې حل سي. ولې؟ ځکه چې تودوخه هغه فکټور دی چې هغه د حل کېدلو پر عملیه باندې مثبت تاثیر لري. د حل کېدلو عملیه څه رقم کوي؟ چټکوي. یا د مثال په توګه سره که چیرې مثلا موږ راولاړ سو په یو بیکر کې د مثال په توګه سره اوبه راواخلو، مثلا څه راواخلو؟ اوبه راواخلو. دغه اوبو ته اوبه چې مو کله راواخیستلې راځم دغه اوبو ته چې راچوم، دې اوبو ته مثلا یو اندازه مالګه وراچوم. دې اوبو ته چې راچوم یو اندازه مالګه وراچوم. دې اوبو ته به چې راچوم یو اندازه مالګه به وراچوم. دا مالګه چې مو واچول د مالګې په واچولو سره به دې ته چې ورکړو دې ته به تودوخه ورکړو. مالګه به د یو څو دقیقو یا د یو څو ثانیو په جریان کې د سطحې په اوبو کې څه رقم سي؟ په مکمل ډول سره حل سي. ولې؟ یعنې که چیرې موږ راسو دغه بیکر ته مثلا تودوخه ورکړو او دا مالګه ور واچوو، او یو بل بیکر ته تودوخه ور نه کړو، په عادي ډول سره مالګه ور واچوو. هغه بیکر چې موږ تودوخه ورکړو په هغه کې به مالګه نسبت هغه بل بیکر ته ژر حل سي. ولې؟ ځکه چې تودوخه د حل کېدلو پر چټکتیا باندې څه رقم تاثیر لري؟ مثبت تاثیر لري. معنا دا چې تودوخې په واسطه سره موږ کولی سو چې د حل کېدلو عملیه چې ده هغه څه وکړو؟ چټکه یې کړو یا هم سرعت یې ورته زیات کړو. تودوخه چې ده هغه د حل کېدلو پر عملیه باندې څه رقم تاثیر لري؟ مثبت تاثیر لري. یعنې ژر په د دې په واسطه سره حل کېدونکي مواد په حل کوونکي کې ژر حلیږي، چې تر ټولو ښه مثال یې د بورې او د چای یا د بورې او د تودو اوبو دی، چې په دې مثال کې موږ تاسو کولی شو چې ډېر ښه وپوه سو. له هغه څخه وروسته بله مهمه موضوع چې ده هغه د موادو انحلالیت دی. چې انحلالیت څه ته ویل کېږي؟ مخکې ما تاسو ته څو وارې ویله چې ټاکلې اندازه بوره، ټاکلې اندازه مالګه په ټاکلې اندازه اوبو کې اچوو. اوس نو ولې دا څه شی دی؟
دلته یو خبره شته چې هغه ته ویل کېږي انحلالیت د موادو. د انحلالیت په خاطر موږ وایو چې ټاکلې اندازه مالګه یا ټاکلې اندازه اوبه یا ټاکلې اندازه نور مواد یو د بل سره ګډوډ شي. که چیرې د مثال په توګه سره موږ غواړو چې د برې یو محلول جوړ کړو، نو تر ټاکلي حد پورې بوره په اوبو کې حلیږي. که دغه مثلا اوبو ته زه راځم د مثال په توګه سره غواړم چې د برې او د اوبو محلول جوړ کړم. چې جوړ کړم د برې محلول جوړ کړم. دلته چې دا کله زه د برې محلول چې کله جوړوم صحیح دی، نو واضح خبره ده چې اوبو ته ضرورت لرو. حل کوونکي مواد اوبه په نظر کې نیسو، اوبه راخلو او دې ته چې راچوو دې ته راځو بوره وراچوو، دې ته چې راچوو بوره وراچوو، اوبو ته مو یو اندازه چې راچوله بوره. اوس دلته زه راځم غواړم محلول جوړ کړم، نو د محلول جوړولو دپاره دغه بوره چې ده دا راځم او دا اوبو ته یې واچوم. که چیرې موږ فکر پر وکړو تر ټاکلي حد پورې دغه بوره په دا اوبو کې حلیږي، تر ټاکلي حد پورې بوره په اوبو کې حلیږي. که چیرې دغه د برې د ور اچولو عمل ته موږ ادامه ورکړو، په دوامداره ډول سره دا بوره ور واچوو د اوبو ته، نو دلته یو داسې حالت راځي چې بوره به نور په اوبو کې نه حلیږي، بلکې د دغه لوښي یا د دغه بیکر په تل کې به دلته څه رقم سي کښېبني، په دا تل کې به دلته پاتې سي، چې دغه حالت ته موږ مشبوع حالت وایو. دې حالت ته چې ویل کېږي مشبوع. ولې دا نوره نه پکښې حلیږي؟ ځکه چې محلول مشبوع سو، څومره بوره چې ده په ځان کې حلولی سوای هغه یې حل کړه، نوره په دې کې نسي حل کېدلی، چې دغه حالت ته مشبوع حالت ویل کېږي. نو پر دغه اساس باندې موږ داسې وایو چې د تودوخې په یو ثابته درجه کې ثابته اندازه حل کېدونکې ماده په حل کوونکې په ټاکلې اندازې کې څه رقم کېږي حل کېدلو ته، یا دغه عملیې ته چې دوی دواړه یو بل سره ګډېږي دغه ته انحلالیت ویل کېږي. اوله خبره د تودوخې په یوه معلومه درجه کې چې معلومه اندازه حل کېدونکي مواد په حل کوونکي په ټاکلې اندازې کې حل سي، دې ته د حل کېدلو چې ویل کېږي، دې ته د حل کېدلو دغه حل کېدلو ته یې انحلالیت ویل کېږي. معنا داسې که چیرې زه راسمه د مثال په توګه سره مثلا 100 ملي لیټره اوبه راواخلم. څو ملي لیټره اوبه راواخلم؟ 100 ملي لیټره اوبه راواخلم. راځمه دلته مثلا 100 ملي لیټره اوبه راخلم. دغه اوبه چې دي د دې اندازه معلومه ده، څو ملي لیټره ده؟ د دې اندازه 100 ملي لیټره. په 100 سانتي ګریډ د تودوخې کې د تودوخې درجه څو یې؟ 100 سانتي ګریډ. په 100 سانتي ګریډ د تودوخې کې زه راځمه دغه 100 ملي لیټره اوبو ته 215 ګرامه 215 ګرامه بوره څنګه کومه ورته یې راچوم. په 100 سانتي ګریډ د تودوخې کې 215 ګرامه بوره په 100 ملي لیټره اوبو کې په مکمل ډول سره حلیږي. که چیرې تر دغه 215 ګرامه اضافي ور واچوو نور په دا اوبو کې نه حلیږي، دا دلته راځي. نو موږ داسې وایو چې د بورې د انحلالیت درجه 215 ګرامه ده په 100 ملي لیټر اوبو کې. د بورې د انحلالیت درجه چې ده هغه څو ده؟ 215 ګرامه ده په څه شي کې؟ په 100 ملي لیټره اوبو کې. یعنې په 100 ملي لیټره اوبو کې 215 ګرامه بوره حلولی سو، یو مشبوع محلول لاسته ځینې راځي. اوس که چیرې تر 215 ګرامه لوړه سوله، نور دغه بوره په دا 100 ملي لیټره اوبو کې نه حلیږي، بلکې تل ته ځي، البته په 100 سانتي ګریډ د تودوخې. د تودوخې په زیاتېدلو په کمېدلو سره دغه د بورې دغه د حل کېدلو مقدار چې دی دا هم ورسره کمیږي او زیاتېږي، یعنې د انحلالیت درجه. خو په 100 سانتي ګریډ د تودوخې کې یعنې په ټاکلې درجه کې ټاکلې اندازه په ټاکلې درجه کې ټاکلې اندازه د تودوخې په ټاکلې درجه کې ټاکلې اندازه حل کېدونکي مواد چې په ټاکلې اندازه حل کوونکي موادو کې حل سي، دغه ته انحلالیت ویل کېږي. د ټولو موادو د انحلالیت درجه په 100 ملي لیټر اوبو کې معلومه ده. په 100 ملي لیټر اوبو کې 215 ګرامه اوبه بوره په دا اوبو کې حلیږي. په 100 سانتي ګریډ د تودوخې کې په 100 ملي لیټره کې 28 ګرامه سوډیم کلوراید یا د خوړو مالګه
په اوبو کې سره کم کېږي حلیږي. که چیرې 28 ګرامه سوډیم کلوراید زه راسم و د اوبو تیر واچوم دغه 28 ګرامه سوډیم کلوراید به د اوبو کې په مکمل ډول سره په 60 سانتي ګریډ تودوخه کې حلیږي. که چیرې تر 28 ګرامه زیات سوله نور په د اوبو کې نه حلیږي هغه د اتل نو د سوډیم کلوراید د حل کېدلو درجه چې سوه د انحلالیت درجه چې سوه هغه 28 ګرامه سوه په 100 ملي لیټر اوبو کې. نو ټولو مواد خپل ځان ته څه شي لري د انحلالیت درجه لري چې د دغه انحلالیت درجې پر اساس باندې د دې څخه چې لاسته راتلای شي مشبوع محلولونه موږ کولی شو چې لاسته راوړو. نو د تودوخې په ټاکلې درجه کې معلومه اندازه حل کېدونکې ماده په د حل کېدونکي په ټاکلي مقدار کې حل کېدلو ته انحلالیت ویل کېږي. د مثال په توګه سره که 215 ګرامه بوره د تودوخې په 60 سانتي ګریډ کې 100 ملي لیټره اوبو کې څپو سي حل سي نو دلته چې لاسته راځي دلته موږ ته یو مشبوع محلول لاسته راځي چې په دغه ځای کې 215 ګرامه چې سوله دغه د برې د انحلالیت درجه سوه. نو ټول مواد په مختلفو درجو کې د تودوخې خپل ځان ته چې لري د انحلالیت درجه لري په ټاکلې اندازه محلل یا هم حل کېدونکي مواد. د هغه څخه وروسته راځو د دې مثالونه موږ داسې ویلی شو چې مثلا بوره چې د 215 ګرامه چې د په 60 سانتي ګریډ د تودوخې کې په 100 ملي لیټره کې حلیږي نو د برې د انحلالیت درجه چې د 215 ګرامه ده. مثلا د خوړو مالګه چې د 28 ګرامه حلیږي په اوبو کې په 100 ملي لیټره کې. همدارنګه ګچ چې د 0.6 ګرامه په 100 ملي لیټر اوبو کې حلیږي البته 60 سانتي ګریډ تودوخې کې. همدارنګه ټول مواد چې دي درلودونکي د مختلفو انحلالیت درجو. د هغه څخه وروسته اوبه د حل کوونکي په توګه سره وایي. موږ او تاسو به ډېر اورېدلي کالي چې دي په اوبو یې مینځو، لوښي چې دي په اوبو یې مینځو، همدارنګه مثلا میوې چې دي په اوبو یې مینځو د دې لپاره چې هغه پاکې سي. ولې هر وخت موږ اوبه استعمالوو د دې شیانو لپاره؟ نو د دې لپاره باید موږ د اوبو یو خاصیت وپېژنو. د دې لپاره باید څه شی وپېژنو؟ د اوبو یو خاصیت. اوبه چې دي هغه اوبه یا هم H2O اوبه چې درلودونکي د H2O یا H2O مالیکولي فورمول دي. دغه اوبه یو خاصیت لري هغه دا چې اوبه تر ټولو ښه حل کوونکي مواد دي. اوبه تر ټولو څه شي دي؟ ښه حل کوونکي مواد. یعنی اوبه کولی سي چې تقریبا تر نورو هرو موادو حل کېدونکې ماده په ځان کې تر ټولو ښه څپو کې حل کړي. اوبه چې دي هغه خپل په ځان کې یو خاصیت لري هغه دا چې دوی ښه حل کوونکي دي. دوی حل کېدونکي مواد په ځان کې ښه حل کولی شي. که چیرې مثلا کالي خیرن وي په خاورو په دوړو په دې شیانو یې چې کله یې موږ اوبو ته ور واچوو اوبه هغه خاورې او دوړې او شیان چې دي هغه یې په خپل ځان کې حلوي. د اوبه هغه په خپل ځان کې څه کوي؟ حلوي. یعنی هغه حل کېدونکي مواد اوبه په خپل ځان کې حلوي او چې کالي راپورته کړي هغه سره کمې د دوړو د شیانو څخه پاک شوي وي. ولې مثلا په بل شي کې نه مینځو؟ ځکه چې اوبه تر ټولو ښه حل کوونکي دي. د اوبو څه شی دی؟ یو خاصیت دی. په دې خاطر خو د میکروبونو د خاورو د ناپاکیو څخه د پاکولو دپاره عموما د څه څخه استفاده کېږي؟ د اوبو څخه. دا ولې؟ ځکه چې اوبه ښه حل کوونکي دي. کولی شي چې حل کېدونکي مواد په ښه ډول سره په ځان کې څه وکړي؟ حل کړي. د هغه څخه وروسته راځو بل مهم درس چې دی هغه خالصه ماده ده. چې خالصه ماده بیا څه ته ویل کېږي؟ مخکې مو ویله چې موږ ماده چې ده هغه یو خالصه ماده ده بل نه خالصه. په نه خالصې مادې کې څه شیان وه؟ په نه خالصې مادې کې څه شیان وه؟ متجانس مخلوط و، د هغوی هغه د محلول توکي اجزاوې انحلالیت و، دا ټول شیان مو ویله. همدارنګه د فزیکي حالت مو پر حل کېدلو باندې ویلي. په غیر متجانس مخلوط کې مو د دې د بېلولو هغه لارې چارې وویلې، تریکې مو ویلې. همدارنګه دا ټول شیان ویل. اوس راځو خالصې مادې ته چې خالصه ماده بیا څه ته ویل کېږي؟ خالصه ماده کومو موادو ته ویل کېږي؟ دا چې خالصه ماده د خپل نوم څخه معلومیږي چې موږ تاسو داسې وایي کله چې د مخلوط اجزاوې یو د بل څخه جلا کړو نو څه شی لاسته راځي؟ خالص مواد لاسته راځي. نو داسې ویلی شو چې خالص مواد عبارت د هغه موادو څخه دي چې د یو ډول ذرو څخه جوړ شوي وي او د دوی ترکیب چې دی هغه ثابت وي، یعنې د ثابت ترکیب لرونکي وي. خالصه ماده هغه مواد دي چې د یو ډول ذرو څخه جوړ شوي وي او د ثابت ترکیب لرونکي وي یا د دې ترکیب چې دی هغه ثابت وي. نو مخکې مو لا ویلي وه چې خالصه ماده چې ده یا هم خالص مواد چې دي
هغه پر دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو ته مو ویله چې عنصر دی یعنې عنصرونه دي او بل چې دی بل مو ویله چې مرکبونه دي عنصرونه مو بیا وویله چې فلزات په دې کې راځي او بل مو ویله چې شپږ راځي غیر فلزات. خالصه ماده مو وپېژندله چې خالصه ماده عبارت د هغه موادو څخه ده چې د یو ډول ذرو څخه جوړ سوي وي او همدارنګه د ثابت ترکیب لرونکی وي. لکه څه شي که خالصه مادې کې موږ داسې ویلی شو لکه د مثال په توګه سره مثلا فیریم یا اوسپنه، د مثال په توګه سره کپر یا مس، یا د مثال په توګه سره اکسیجن چې یو ګاز دی، یا د مثال په توګه هایدروجن چې یو ګاز دی، یا مثلا H2O چې اوبه دي، یا مثلا سودیم کلوراید چې دا څه شي ده د خوراک. دې ټولو موادو ته موږ خالص مواد ویلی شو. ولې؟ ځکه چې دا ټول عنصرونه او مرکبونه دي. اوس نو مرکبونه څنګه خالصه ماده ده او عنصرونه څنګه خالصه ماده ده؟ راځو دا وایو. لومړی راځو د عنصرونو څخه یې راشروع کوو چې عنصرونه خپله څه شي دي او څنګه دې ته موږ خالصه ماده ورته ویلی شو. موږ داسې وایو چې عنصرونه هغه مواد دي چې یا هغه لومړني مواد دي چې زموږ په شاوخوا کې ټول مواد ورڅخه جوړ شوي دي. زموږ په شاوخوا کې چې څه مواد دي دا ټوله د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. نو عنصرونه چې دي هغه خپله خالص مواد دي. اوس نو عنصر خپله څه شي دی؟ عنصرونه ټول هغه مواد دي چې د یو رقم ذرو څخه یا د یو رقم اټومونو څخه جوړ شوي دي، یا داسې ویلی شو چې د مساوي شمېر پروټونونو څخه جوړ شوي دي. عنصرونه هغه مواد دي چې د یو رقم اټومونو څخه جوړ شوي وي یا د مساوي اندازه پروټونونو څخه جوړ شوي وي. چې د دې مثال موږ داسې ویلی شو لکه د مثال په توګه سره مثلا ویلی شو چې مثلا کلورین دی، یا د مثال په توګه سره اکسیجن دی، یا مثلا فلورین دی، یا مثلا نیون دی، یا کپر دی، یا زینک دی. دا ټول عنصرونه دي. اوس کلورین چې دی هغه د یو رقم اټومونو څخه جوړ شوی دی، د یو رقم ذرو څخه جوړ شوی دی، یا د یو شمېر یوه اندازه پروټونونو څخه جوړ شوی دی. دې ته موږ عنصر وایي. خالصه ماده ده د یو رقم ذرو څخه جوړ شوی دی. اکسیجن هم د یو رقم ذرو څخه جوړ شوی دی، فلورین هم، همدارنګه نیون هم، کپر، زینک، دا ټول عنصرونه د یو رقم اټومونه. اوس د زینک چې دی هغه د زینک د یو رقم اټومونو څخه جوړ شوی دی. کپر چې دی هغه د کپر د یو رقم اټومونو څخه جوړ شوی دی. نیون د یو رقم اټومونو څخه جوړ شوی دی. نو دا چې دی د یو رقم اټومونو څخه جوړ شوی دی، نو دې خالص مواد ویل کېږي، یا دې ته چې ویل کېږي خالصه ماده ورته ویل کېږي. اوس دغه عنصرونه چې دي دغه په طبیعت کې په څو رقمو سره پیدا کېدلی شي. عنصرونه چې دي دا په طبیعت کې یا هم زموږ په شاوخوا کې په څو رقمو سره پیدا کېدلی شي. څو رقمونه لکه څه شي؟ لکه د مثال په توګه سره اول یو اټومي شکل سره، په څه رقم شکل سره؟ یو اټومي شکل سره. همدارنګه مثلا په دوه اټومي شکل سره چې دوه اټومونه به سره یوځای شوي. همدارنګه یا د مثال په توګه سره څو اټومي شکل سره. عنصرونه چې دي دا په څو رقمو سره پیدا کېدای شي، لکه یو اټومي شکل سره، دوه اټومي شکل سره، یا هم څو اټومي شکل سره. یو اټومي عنصرونه چې مثلا جوړېدونکي د یو اټوم شکل وي چې زیات دغه یو اټومي معنا ده چې دغه عنصرونه په زیات وخت په دغه رقم یو اټومي شکل سره پیدا کېږي. دوه عنصري معنا ده چې دغه مواد په هر وخت یا په زیات اندازه سره په چی سره پیدا کېږي؟ په دوه اټومي شکل سره پیدا کېږي. همدارنګه څو اټومي معنا ده چې دغه مواد په زیات وخت سره په څو اټومي شکل سره پیدا کېږي. یو اټومي اټومونه مثال لکه څه شي؟ مثال لکه نیون عنصر چې دی دا عموما په یو اټومي شکل سره پیدا کېږي. یا د مثال په توګه سره د نیون تر څنګ موږ ویلی شو لکه هیلیم هم چې دی په زیات وخت په یو اټومي شکل سره په رقم کېږي پیدا کېږي. دوه اټومي لکه څه شي؟ دوه اټومي موږ داسې ویلی شو لکه اکسیجن چې دی، اکسیجن عموما په دوه اټومي شکل سره پیدا کېږي. همدارنګه لکه نایتروجن چې دی، نایتروجن په دوه اټومي شکل سره پیدا کېږي. کلورین چې دی هغه په زیات وخت سره په دوه اټومي شکل سره پیدا کېږي. د هغه څخه وروسته څو اټومي شکلونه. څو اټومي معنا دا چې مثلا دوی چې عموما زیات چې پیدا کېږي په څو اټومي شکل سره پیدا کېږي. لکه د دې هغه عام مثال چې په کیمیا کې ډېر استعمالېږي هغه لکه فاسفورس عموما په 4 اټومي شکل سره پیدا کېږي. سلفر عموما په 8 اټومي شکل سره پیدا کېږي. دغه د عنصرونو د سمبولونو تر څنګ چې رستې خواته کښته کوم شمېر نوشته وي دغه د دوی د اټومونو شمېر دی چې په دغه اټومي شکل سره دوی سره کم کېدلی شي پیدا کېدلی. نو عموما عنصرونه چې دي هغه په څو رقمو سره پیدا کېدای شي لکه یو اټومي، دوه اټومي او همدارنګه څو اټومي شکل سره. تر اوسه پورې
چې په کیمیا کې څومره عنصرونه پېژندل شوي 118 دانې عنصرونه تر اوسه پورې په کیمیا کې سره کم شوي دي پېژندل شوي 118 دانې عنصرونه چې په دې 118 عنصرونو کې ځینې کتابونو کې نوي او په ځینو کتابونو کې 2 شمېر راغلی دی چې دا خپله په طبیعي ډول سره په طبیعت کې شته پېژندل شوي دي پاته نور ټوله چې دی هغه یعنې 118 منفي نوي چې دی دا بیا ټوله په مصنوعي ډول سره په لابراتوارونو کې سره کم شوي دي جوړ شوي د هغه څخه وروسته راځو مرکبونو ته چې مرکبونه څه ډول دي داسې ویلی سو چې مرکبونه هم خالص مواد دي چې د مختلفو عنصرونو د یوځای کېدلو څخه لاسته راځي مرکبونه چې دي هغه سره کم مواد دي مرکب یا د مثال په توګه سره کمپاوند چې ورته وایو مرکب یا کمپاوند چې دي هغه خپله په سره کم دي د خالصو موادو د جملې څخه دي چې د مختلفو عنصرونو د یوځای والي څخه لاسته راځي کله چې دوه یا څو عنصرونه یو د بل سره یو ځای سي او خپل پخوانی خواص په مکمل ډول د لاسه ورکړي او یو نوې ماده لاسته راوړي دغه نوې مادې ته چې ویل کېږي مرکب ویل کېږي مثلا که چیرې موږ راست د اوبو مرکب فرض کړو کله چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره یو ځای سي معادله توازن نه ده کله چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره یو ځای شي په نتیجه کې د دې څخه H2O یا هم چې لاسته راځي اوبه دا ګاز حالت دی دا ګاز حالت دی د دواړه ګازونه یو د بل سره ځای کېږي او لیکوید لاسته راکوي دلته موږ داسې ویلی شو چې کله دوه مواد یو د بل سره یو ځای سي او خپل هغه پخوانی خواص دی هم خپل پخوانی خواص د لاس ورکړي سره ځای کېږي یو نوې ماده لاسته راوړي دغه نوې ماده چې درلودونکې د نوي خواصو ده عبارت د مرکب څخه ده چې دې ته خالصه ماده ویل کېږي یا مثلا کله چې سوډیم راسي چې دا په خپله په سولیډ حالت کې دی یو ځای سي د کلورین سره کله چې سوډیم د کلورین سره یو ځای سي چې کلورین خپله په ګاز حالت کې دي دواړه یو د بل سره یو ځای سي او سوډیم کلوراید یا هم د خوړو مالګه لاسته راکړي چې دا خپله په سولیډ حالت کې دی دلته چې سوډیم کم فلزي خواص درلود دي هغه د لاس ورکړي همدارنګه کلورین چې کم ګازي خواص درلود هغه د لاس ورکړي دوی خپل پخواني خواص مکمل د لاس ورکړي او یو نوي خواص لرونکې ماده لاسته راوړي چې دغې مادې ته بیا شویل کېږي مرکب چې مرکبونو ته هم چې شویل کېږي خالص مواد ورته کېږي اوس نو که دوه مرکبونه په خپل منځ کې سره یو ځای سي بیا چې لاسته ځینې راځي ناخالصه ماده لاسته ځینې راځي معنا دا چې که سوډیم کلوراید زه راسمه د H2O یا د اوبو سره یو ځای کړمه نو خو دوه مختلف مرکبونه مې یو ځای کړه بیا دې څخه چې لاسته راځي ناخالصه ماده یا مخلوط لاسته راځي خو خپله مرکبونه چې دي هغه خالص مواد نو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی دویم یونیټ په دې درس په ختمېدو سره دویم یونیټ هم پای ته ورسېدی راتلونکي یونیټ مو انشاءالله الرحمن دریم فصل د کیمیاوي تعاملونه او همدارنګه معادلې دي چې انشاءالله په راتلونکي لوستلو کې به یې تر دې ځایه پورې که چیرې کوم مشکل یې کولی شئ چې کومنټ کې راته ووایئ تر بیا پورې ښه ورځ او ښې چل